د چارو یو شمیر کارپوهان د بین الافغاني مذاکراتو بیا ځنډیدل د افغانستان او افغان ملت لپاره زیان ګڼي. ولسمشر محمد اشرف غني لوی مشورتي جرګې ته په وینا کې وویل چې د جرګې تر ختمېدا 3 ورځې وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. همداراز د ملي پخلاینې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله هم ویلي وو چې ډیر ژر به بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو تر اوسه د مذاکراتو کره نیټه نه ده څرګنده شوې. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي د مذاکراتو د ځنډېدا یو لوی لامل مذاکراتو ته د وسلوالو طالبانو د چمتووالي نشتون دی چې دوی نشي کولای د افغان ملت سره مخامخ خبرو ته کینی. دوی وایي افغان حکومت هم د سولې پروسه کې یوه لویه تېروتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو 15,000 بندیان یې پرته له شرط او تضمین څخه خوشي کړل. د کارپوهانو په وینا د مذاکراتو د ځنډېدا پړه په وسلوالو طالبانو ګرځي، ځکه چې دوی د جګړې دوام لپاره زمینه سازي کوي او د مذاکراتو د پیل په درشل کې د داسې اعلامیو خپرول چې افغان حکومت سره د یو دولت په توګه خبرې نه کوي د ټولو اصولو خلاف کړنه ده. طالبان وخت په وخت د سولې په پروسه کې خنډونه راولاړوي او دوی ډیر کله هر وخت د سولې پروسې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې نوي شرطونه او نوي بهانې رامنځته کوي. دغه څه دي چې د طالبانو باور یا سولې ته د دوی په تعهد باندې یو ځل بیا شکونه راولاړوي او د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کوي. د چارو کارپوهان وایي د مذاکراتو د پیل لپاره د وسلوالو طالبانو ټول شرطونه پوره شوي، خو دوی د مذاکراتو د پیل پر ځای لا هم افغان وژنې ته ادامه ورکوي. د دوی په نظر که وسلوال طالبان د نورو په اشارو د سولې پر ځای جګړې ته کار وکړي د افغان ملت پر وړاندې به ځواب ونه لري. په افغانستان کې د سولې د بهیر د ټکنۍ کېدو اصلي ستونزه په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ د شوې هوکړې له هغو شرایطو او ځانګړو امتیازاتو څخه سرچینه اخلي چې امریکایانو په خپل سر له طالبانو سره منلي دي. تېره اونۍ یو شمېر حکومتي سرچینو هم ویلي وو چې د روانې اسد میاشتې په 25مه نیټه به د قطر مرکز دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو تر اوسه پورې د مذاکراتو د پیلېدا څرک نه لیدل کیږي او نه هم د افغان حکومت مذاکراتي ډلې قطر ته سفر کړی.